څه چې وایو رښتیا په وایو د رښتیا نه علاوه هیڅ نه وایو. په ټوله دنیا یو غوبل جوړ دی جي چا چې وي زه سوپر پاور یم ورشه دغه وطن بند دی، مارکیټ یې بند دی، هوایي اډه یې بند ده جي، مارکیټ دکان هر څه بند دي. چا چې وي موږ ډېر زیات زورور یو الله ژوند پې بند دی. او راشه زما وطن ته راشه نو دلته کې هم زمونږ ډېره غټه بدنصیبي ده چې زموږ په ریاست کې ناست سړی چې دی په ایمان ډېر زیات کمزوری دی. ګنې دا به نه وي چې تعلیمي ادارې دې بندې کا، مارکیټونه یا شادي حالونه دې بندې کا. بیا به دا هم ویلو چې په تبلیغي مرکز کې دا چې کوم د دې دین سره مینه کوي، دا په اسلام باندې خلک دي، دا څونه خلک ناست دي، په څونو خلک په تبلیغي مرکز کې ناست دي. هر څه پرېږده وایي ظالم کفار ته د الله د وحدانیت نه خبره خلکو ته چې دا پته ولګي چې اوس هم دا ګیدرنګ روان دی، خلک ناست دي. ګوره دا په مدارسو کې دستار بندې روان دي، دا یو ډېر ښه پیغام دی هغه ټولو بې خوندو له که چې کم مسلمانان دي خو په ایمان باندې کمزوري دي. خفه هم شم ډېر زیات چېرې هغه ځای ته چې کوم ځای کې عمره او حج له خلک تیاری کوي هغه ډېر خاموشه دی. والله زه خو نه عالم یم نو دومره ما علم شته، خو هسې د خپلې تجربې مطابق وایم د عرب دا شیخ په ایمان ډېر زیات کمزوری نه دی چې زه خو تصور کې خانه کعبه راولم او زه پې سوال کوم زما پې سوال قبلېږي یاره او تا ویې لکه عمرې له مه راځه نیک بخته. زه چې دلته ناست یم درود شریف هلته ولېږم ورسېږي او په هغې زما سوال قبلېږي. ته وایې وروره عمرې له مه راځه او زما په دې خبرې باندې ایمان چې به زما رزق تړلی شوی دی او ورځ مرګ دی او تګ دی. نو اغیار او کفار خو به پیښې کوي خو زمونږ د پاکستان له دا پیښې نه وې پکار. وایي بچې هر څه آزاد دي وایي مرګ په نیټه دی او دا زمونږ ایمان دی. هغه قرآن کې راځي که نه کل نفس ذائقة الموت، دا زمونږ د ایمان ګوره جز دی ګوره چې موږ به مرو. او بیا خو ته ویلیم دي چې وبا رالی د ځای نه مخ وځه او که په وبا کې مړ شوي دوی شهیده مې. زه چې د خپل وطن ته هم ګورم نو والله دی د انګریز د غلامۍ نه آزاد نه دی. د دا غلامې خبرې دا بدرنګې خبرې او د دې رد څه کوي د علماء کرام او داسې مدارس دې ته ولاړ دي. دا د علم دغه شان مجلسونه او داسې قسمه خلک دا اعلان کوي چې مرګ یو ځل دی او زوبه ورشه وروره تالان جوړ دی چې کوم وطن ته ځې وروره بند دوی مه راځه وروره ونه به ځې تی هلکه څه چلي وي وروره کرونا راغلی دی پاک مولا ښکاري نه او ورور په خلکو یو یره را شروع ده بلا وي که نه هلکه لیوني سپی د خلک تی منډې وي زه ښکاري کرونا شتم نه په خوربین کې به ورپسې ګرځي نشته خو په خلکو یې لړزان جوړ دی. دا ولې دا د ایمان نه لرې خلک دي. سکون په دنیا کې هېڅ نشته. دا الله مړه قدرت دی والله چې د قبر ته ښکته شي ته به په سکون شي. دا خپې څنګه غزولي دي مړي ته دلته کې ارام میلو شي. موږ مسلمانان یو یار دا زموږ ایمان دی چې ځو به او بیا دلته خبره کوي میرا جسم میری مرضي دی چې ته د مقبرې ته بوځه په دې خبرې ودروئ اوس ته زور دی ګورم چې څنګه ستا جسم او ستا مرضي. نه 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 خو بیا صاحب څونه ښکلې خبره وکړه د هر څه د الله. زه غواړم چې ویښته مې سپین شي خبرې وکړه که زه غواړم چې دا څه شي نه دا د رب عزت دی. هسې رب ذوالجلال یو هوا وچلوله او دنیا ته یې وښوله کرونا مرونه چې نشته او د دنیا ته یې وښوله چې ته نقاب نه چې مخ نه پټې ورشه چې کوم ځای نه نور راخیږي کوم ځای کې نور کوزیږي ټولو په مخ باندې نقاب وروخیږي ویله کوي زر ماسک واچوې دا پرده نه کړه څنګه پرې را پرده راوسته خلک پوهېږي نه ایښ نو دا هم اوس چې دی نو دا وخت دی چې موږ په دې باندې خبرې وکړو. کافر ته مو وایي چین چې دی ورشه ګوره غټ غټ جوماتونه پکې زه اورم کله کله پکې ختم شي روانې کې غړ اوس مني نه ورشه هم جومات ته منډه کړي ویله که موږ لپاره زر دعا وکړه چې د خدای د وجود نه انکاري دی. دا کائنات د رب ذوالجلال دی. ها په دې کې عزتونه په دې کې ذلتونه په دې کې خوراکونه په دې کې هر یو څیز ستاسو سټاک مقرر دی. څنګه چې تاسو دنیا ته راغلئ ستاسو اختیار نو داسې به تاسو هم داسې هم ځئ د دې دنیا نه ستاسو به اختیار نه نو شاباشي نن
جاوید صاحب غونډه کې او داسې کوم علماء کرام ناستي او تاسو غیر چاپېره څومره سپین روبي محترم ناستي تاسو یو مثال قایمه خلک تختی خندقونه جوړ کی ورننوزي پکې او زمون خلک دا د ناس تیرو دستار باندې کې قران ختم کړي راي واسطه انعام مملیو دنیا بو تناسته سبحان الله بو یوسف الحمدلله وسونه خلک ناست او زه بکور کینم چې ما به کرونا خوري تاسو ټول څنګه ناس دا یو ډېر زبردست پیغام دی چې ته د کرونا د وجې ته کم دینو خندق کړه نه وته ملټیډ لاک ډاون کو مارکیټ او شادي حال دې بند کې تعلیمي مرکز دې بند کو علماء کرام سوې بچی راول چې ول دستار ور پسر کو بچی راول چې نام ول ورکو د قران ټکی ویلې دی دا نن ناستا دا هغه شیش خلاف خلکو ته خود نه ده چې دا د رب کائنات ته هر څه د رب په مرزه باندې کیږي بهرحال زه یو دوه درې خبرې اخلي کوم تاسو هم ستړي شوي زما وړه شان لور کې ده نو هغه ته مې ته وسه جوړېږم هغه ما ته وایي زه عالمه جوړېږم پېښ هغه ته ټولې دعاګانې یاد دي ما نه دعاګانې مخکې وروسته شي زما د لور کې نه نیریږي او دا برکت هغه استاد دی کوم چې زما لور ته دا شي ښیي سپین سرې پلار ته د باتروم ته تلو هغه دعا مخکې وروسته شي نو زه لور کې ته ما ته ووایه یاد ساتئ ګورئ بېشکه چې دنیاوي تعلیم پې وکړئ بېشکه چې دنیاوي تعلیم پې وکړئ ډاکټر انجینیر ته جوړ کړئ خو که په هغه کې دا دیني علم نی نو هسې کوتک راغټ دی صحیح ده ستاسو دپاره یو انجینیر بچی څه کولی شي ستا دپاره به مزار جوړ کړي ستا دپاره به یو ډاکټر زوی د قبر د پاسه څوکي سټیتوسکوپ ته د کېښودی شي نشي خو ستا عالم بچی به کم از کم تا ته یو دونه غټه مجموعه لګوي چې ووایي درود شریف او ثواب یې زما د داجي په څو بخیر ووایه که نه دا داسې که نو ډاکټر انجینیر خلاف نه وروره بېشکه وکړي صحیح خو هغه د دین رخته هم مایله کې چې کم از کم یو څو دعاګانې خو ورته یادي خو بیا سپوس وی چې زوی به ولې غسل ورکوي زه سوچ کې لاړم مایله که د غسل طریقه خو مې زده کول پکار دی چا له پکې ورځي ځه والله دلته کې لسو کسانو له مونږ ورځي نو بیا سوچ وکړئ که تاسو یو بچي د خپل پلار حق ادا کړه ادا یې نه کړه که نه په مولی ولام نو دا چل خو زده کړئ د جنازې مونځ چا له ورځي زوتم بیا رانه دنیا یې رهي اوس که رانه نوید صاحب ووري بیا رانه یې رده زه یادوم بیا رانه یې رشي بهرحال دلته کې ناسته زما دپاره دا موجب نجات دی دا هغه سخت وخت چې هغې ته به موضوع زموږ سترګې پټېږي او چې کله نه دا تپوس بیا کېږي چې من ربک من نبیک او من دینک بیا خو T20 خولته شروع شي بیا به راته په PSL چو غټو چو پیله بیا به راته تپوس کوم چې رکا به دکان کې د بیان سونه ورکړو په مارکیټ کې سونه وګټلې بیا هر صفاتی دا درې سيزونه ځان ته کې ده او بیا زه تاسو خپل ژوند تیرو ته په پته ولګي چې من ربک اوس واسطه وسره شتنو ته به وکنه من دینو کا په دین ته لیدلې شو او من نبیو کا تا کې سنت وسو چې ځان ته ګورم هم زم چې ځان په شلډه جوړم من کې نشته دلته چې راشو نو رخصان سکون مونږ ته ملو شي نوید څه مونږ زه چارو وختو پدې د لمن برکا کو چې ګور موري سه پتا بشو په خدای بشو ګور ګیریو دل ما کرام دي هم دعا کوي زموږ مرګري ماته دعا کوله ناستو مونږ تاسو ډېر محبت ساتو خدای باور وکړه ډېر زیات خوشاله شم من خدا چې سوري وو کنه کله یو ځای ته منډه وکړه بل ځای تاسو نه پښه زموږ په یو بل او ایمیل لازم دا ته دنیاداری ده ځکه په هر ځای کې قیامت جوړ دی په هر کوڅه کې غوغا جوړ ده دا ولې نو دغه سیز دی چې ماونه غټل بس دا غټل غواړي بدغه غټلو کې دومره قتل عام شروع دی چې سپین سره کوم خو خلک راته خلک سم نشو خلک بس سم شي ما په قبر کې ورسم کې خو خلک نه دا ټول بلګي د خپل یې جهاد به کول غواړو په اخره کې هغه والدینو لا مبارکي ورکوم چې تاسو پنګړ کې داسې یو بچی روټو کېدو چې نن بس پینه ټوپې چی چې مسل ته برازي د دې خو خلکو ته دې درنو خلکو نه به انعام اخلي صحیح ده هغه والدینو مبارکي ورکوم تاسو ډېر ډېر مبارک شي هغه بچاو ته هم چې ډېر خوش نصیب دي د ګړیا تا محمد دا غیر چا په ټولو خلکو لا مبارکي ورکوم چې نن تاسو په خوره کې چې د دستار بندي کې مولانا حبیب صاحب مونږ کې خلک دلته راکین استل د دې خلکو د برکت توجه ان شاء الله العزیز په دې ځمانه کرونا راځي او نه به مرونا راځي هیڅ پن راځي صحیح ده د دین لاله راټینګ کې چې زموږ خدای پاک را لا روخانه کی صحیح ده نو رب عزت جلال دې کې چې علماء کرام نه د خدای پاک ډېر ژوندونه ورکړي چې دا
دا سلسله د قشانتي رواني وي. په اخر کې د غړي دا د ټولو مشرانو کشرانو د مولانا نوید صاحب تاسو او د حبیب ګمن صاحب دړنه مشکور یم چې دلته مروبلو. الله تعالی د علماء کرام په ژوند کې برکتونه واچي. وای امین جی.